دلته د ګران ملا عمر په شان یو ځوان ویده دی ګران زابله ستا په غېږ کې مې جانان ویده دی ګران زابله ستا په غېږ کې مې جانان ویده دی. دا په زابل کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د بادامګل کلنۍ دودیزه ولسي مشاعره ده چې د شاعرانو او ترانه ویونکو له لوري په شعرونو او زمزمو لا رنګینه سوې. ترهګر او دهشتګر دې معرفي کړم چې راخور مې کړې په مخ باندې نقاب لکه وږی ښامار هېڅ نه مړېدلې څه دې وخوړو بدرنګه انقلابه. د ژوند عادت د ژوند سرشارو ته سکنجې ورکوي وخت او حالات میړو ته درس او تجربې ورکوي. ګورئ همدا دې په اسلام کې بیخي غوره سړي چې خپله ستړي وي خو نورو ته فایدې ورکوي. په جوړه سوې مشاعره کې د زابل مرستیال والي وویل د خوښۍ ځای دی چې نن په زابل کې د بادامګل دودیزه مشاعره په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په ټول هیواد کې د امن فضا خپره ده او بشپړه خپلواکي شتون لري. هغه له شاعرانو او ترانه ویونکو څخه وغوښتل چې د یووالي او ورورولۍ لپاره نور کار هم وکړي. یقینا هغه کسان چې هغوی د شعر په ژبه باندې جهاد کړی دغه شل کلنه مبارزه هم دغو شاعرانو دغو لیکوالانو ادیبانو یو داسې خدمت کړی چې نه هېرېدونکی خدمت ده. په جوړه سوې مشاعره کې د زابل د اطلاعات او فرهنګ رئیس وویل چې زابل د ادب او فرهنګ کور دی او دلته د قلم او تورې خاوندان تیر سوي. هغه زیاته کړه چې دوی به د دې ولایت ادبي او فرهنګي دودونه روان او غښتلي وساتي. زابل ولایت لکه د ګرمو سنګرونو په برخه کې چې اتل ولایت پاتې شوی دی همداراز د فرهنګ په برخه کې دا ولایت د نورو هغو ولایتونو په څیر دی چې فرهنګي ډګر یې خورا غښتلی دی. د هیواد مشهوره شاعرانو او ترانه ویونکو هم خپل شعرونه او ترانې وویلې چې د ګډونوالو له تود هرکلي سره مخ شول. ښه وږی وم وجدان مې اجازه نه راکوله په ښار کې د ښار ښه کباب مزه نه راکوله. زابل بختوره بختور غیږه کې ساتي زابل بختوره بختور غیږه کې ساتي امیر المؤمنین مولا عمر غیږه کې ساتي زابل بختوري بختور غیږه کې ساتي. دنګ د شمشاد غوندې دنګ د چنار ځواني خدای ګرانه یوړله خړو اوبو یار ځواني خدای ګرانه یوړله خړو اوبو یار ځواني. غرونه غرونه هیلې مې بایللې د ځوانۍ مرا پسې ژړا وستومان زندګۍ مرا پسې ژړا وستومان زندګۍ. د یادونې وړ ده چې دا ځل د نورو مشاعرو په پرتله مشاعره منظمه او د ډیرو ګډونوالو شاهده وه.